د جمهوریت نظام سره د امریکا د خیانتونو د افشا کېدو دوام. وایي د ټرمپ او بایدن پریکړو د افغانستان د حکومت نسکورېدل حتمي کړي وو. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د دوی څېړنې ښیي چې پر افغانستان د طالبانو بیا ځلي واک ترلاسه کول د اټکل وړ و. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه په 2021 کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په څېړنو کې د پرمختګ خبر ورکوي. د دې کمیټې یو مرستیال د یکشنبې په ورځ واشنګټن ایگزامینر ته ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واک ترلاسه کول د اټکل وړ و. هغه زیاته کړه په تیرو شپږو میاشتو کې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې څېړونکو له اوسنیو او پخوانیو حکومتي چارواکو سره تر 15 زیاتې مرکې کړي چې پکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مدیریت او سرچینو د پخواني مرستیال براین مکیون په کابل کې د امریکا د سفارت پخوانی شارزدفیر روس ویلسون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمي خلیلزاد د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی ویاند او د دغه وزارت اوسنی جګپوړی سلاکار نیډ پرایس او د بلینګن د دفتر رئیس سویسي جورج شامل دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې دغه مرستیال ویلي چې له طالبانو سره د ټرمپ د حکومت لخوا د دوحې لاسلیک شوي تړون ته د بایدن د حکومت پابندي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهالویش د بګرام هوایي ډګر ساتل او د حامد کرزي هوایي ډګر څخه د تخلیه پروسې په اړه د دوی څېړنې روانې دي. د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مککال هم ویلي چې دوی به اجازه ورنکړي چې له افغانستانه د امریکا د وتلو او په افغانستان کې د پاتې افغان همکارانو مسله هېره شي. لیکوال او د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې کارکونکي جری ډن لیوي له واشنګټن ایگزامینر سره په مرکه کې له افغانستانه د امریکا بیړنۍ وتل د بایدن د حکومت لویه اشتباه بللې ده. هغه ویلي په حقیقت کې په دې مسله کې دا له پیل څخه تر پایه پورې د ښاغلي بایدن پریکړه وه د امریکایي ځواکونو وتل د امریکا د لوجستیکي قراردادونو لغوه کول د امریکایي ځواکونو د وتلو په پایله کې په افغانستان کې د نظام چټک پاشېدل د بګرام هوایي ډګر بندېدل چې له مجبورۍ د افغان همکارانو تخلیه د کابل له کوچني هوایي ډګر ترسره شوه. اوس نه یوازې د کابل ښار بلکې ټول افغانستان د طالبانو په لاس کې دی. دا ټول د ولسمشر جو بایدن د ناسمې پریکړې له امله دی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.